شروع شو جی ملګرو بخښنه غواړم زمونږ لاین چې دی دې ځای کې د انټرنیټ چې کوم سیګنل وي هغې د وجې لغون ته کې دا پروګرام منقطع شو زما سره به اوسئ او د پروګرام په شروع کې ما تاسو ته ووی چې زه اوس تاسو بوزم دې ځای کې د رحیم خان صاحب کور ته د هغې سره خبرې کوو د هغې بچو سره خبرې کوو او دی چې په کچن کې څه تیارانې روانې دي هغه هم د تاسو سره چې دی نو به شریکو یو ځل بیا تاسو ته ټول ته په پروګرام کې خیرالی وایم او څه د انټرنیټ د پتن لګي څه تکنیکي مسله راله زموږ پروګرام چې دی نو هغه منقطع شو او ما ته پته ده چې بیا زموږ سره ملګري په لاین دي زه ستاسو ډېره مننه کوم زما سره به اوسئ ښه دا چې دی نو رحیم خان دی السلام علیکم څنګه حاله جی تاسو ښه طبیعت ښه دی نو څنګه روجې څنګه روانې دي بس الحمدلله شکر دی روژه خو ډېره اسانه ده تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې خو روژه ډېره زیاته اسانه هغه څنګه دا زمونږ موسم خواري هغه څه نشته دی هر څه اویلیبل دي او ډېره په اسانه تېرېږي شکر دی او هلته کې وطن کې ګرمي ده دلته کې موسم او بس تاسو ته په خپله اندازه لګي د هغې روژې او د دې روژې ډېر زیات فرق دی نو هلته کې مونږ مس کوو هغه روژه چې هلته کې کومه روژه کې چې خواري زیاته وي په هغې کې موسم سخي د هغې تکلیفات زیات وي نو د هغې ثواب وي ډېر مسلمانان او خاص کر مونږ پښتانه چې کوم دی نو ټول نه زیات هغه مس کوو صحیح ده صورت روژه ده تېرېږي ډېر شکر دی په دغه هم د الله نه ډېر زیات شکر دی او دلته داسې تنده نه وي تنده خو بالکل نه یو تاسو اندازه چې موسم یخ دی اوس هم یخ دی که تاسو اندازه لګي نو هوا چلېږي ډېره مزداره صحیح ده تاسو ته شرټ هم هغه اچولی دی چې داسې بس کله کله داسې خوند کوي نو څنګه د روژې څه تیاري روان دي او کاروبار باندې به هم خبرې کوو چې تاسو به ملګرو سره شریکوئ چې یاره تاسو دلته کې د څومره مودې راسې ژوند کوئ نو دا لږ ووایئ د کومې سیمې سره تعلق لرئ نو زموږ اورېدونکي ډېر په لاین دي موږ سره نو لغونته کې د خپل ځان حوالې سره د سیمې سره تعلق لرئ چېرته نو دا لږ زموږ ملګرو سره شریک کړئ فضلالله بھائی زه خو د پاکستان لوور دیر تیمرګري سره تعلق ساتم او تقریبا د تیرو اووه نیمو کالو نه لکه اته کاله تقریبا چې د اکتوبر راشي چې پوره به شي امریکا کې یم او دلته کې ژوند کوم او اوله کې ښه ډېرې سختې تېرې کړي دي او بیا د هغې نه وروستو کال نیم وروسته شکر دی خپل یو وړوکی غونډه کاروبار شروع کړی نو دغه کوو په دې روژه کې او په دې حالاتو کې بس صرف دغه ده چې لکه پخلي کول هم ډېر ښه زده کړه کچن کې ډېر زیات ټایم ورکړو ځکه چې نور څه شته نه مونږ دپاره بهر وتل اجازت نشته بهر وتی نه شو او څوک اجازت نه راکوي او بل دا چې خطر هم ده تاسو په خپله اندازه را تاسو په دې ځای کې اوسېږئ او تاسو ته د نیویارک ټولو پته ده نو دا ده چې د دغه فایده مو واخیسته نو کچن کې یو بل فن زده کو نو راځو به فن ته خو به راځو زموږ سره ډېر زیات ملګري په لاین باندې دي او د فیسبوک زموږ د ډیوا چې کوم خصوصي خپرونه ده تاسو هم ګوري او هغې موږ سره مننه کوو چې هغې زموږ سره را روان دي په دې خصوصي خپرونه کې دا به راته ووایي چې د څومره مودې راسې خپل کاروبار کوئ کاروبار خو مختلف سټیجز کې تللی او کاروبار د څه کوئ دا هم ووایئ کاروبار خو زما د یوز سیل فونز لکه چې کوم استعمال شوي موبایل فونونه دي زیاتر آی فونز چې هغه د دې ملک پراډکټ دی او دا ملک یې جوړوي نو چې کوم یوز فونونه دي دغه کاروبار کوم او دا کاروبار لکه دې فیلډ ته تقریبا زه د 2013 نه راغلی یم د 2014 نه او بیا خپل کاروبار ما کله شروع کو په خپل نوم باندې چې ما خپله کمپني کومه کوله وکړه نو هغه ما کړې ده په 2014 کې اوس د کور کې ناستې د مارچ د اولنۍ هفتې اونۍ نه کاروبار متاثره دی ټول ژوند جواک متاثره دي ستاسو کاروبار څومره اغېزمن شوی دی څومره نقصان او زیان ته رسېدلی دی اصل کې دې کاروبار کې لکه دا د ډېر غټ لیول نه شروع کېږي او په دې کې چې کوم دی نو خاص کر که موږ د جیویش خلک والو د دوی په هولډ دی او غټو کمپنیانو نه چې هغه ته R2 وایي R2 سرټیفاید کمپنیانې دي هغې لایسنس یې جوړې کړي دي هغې لکه امریکا کې اصل کې دلته کې یو څو کیریرز دي لکه AT&T شو ورایزن شو بوز شو سپرنټ شو
دا کیریر چې کله کسټمر ته کوم موبایل خرڅي او هغه نه وروسته واپس دی بای بیک کوي دا عالی او هغه ته اپګریډ کوي لکه د دې سیستم او زموږ د پاکستان افغانستان سیستم ډېر جدا دی کې ډېر ټایم لګي که تاسو ته ایکسپلین کوم چې دا به کومه طریقه کېږي خو دغه موبایل چې کوم خلکو یوز کړي او واپس راوړي نوې موبایل راشي هغې ته هغه ورکړي او زاړه چې کوم دی هغه راشي د هغه ډیټا کلیر شي نو د دغه کاروبار په سلسله کې ما چې کوم خپل کمپنی کولا کول نو ما د کور نه کاروبار شروع کړی صحیح ده لکه زه خپل کاروبار ما به د کور نه کاوه زما الحمدلله داسې یو نیټورک جوړ شوی په ټوله دنیا کې چې تاسو خو به یورپ ته میډل ایسٹ دوبۍ او دغه ملکونو ته به هم تاسو په ډیره غټه پیمانه سپلای کوله جی په یورپ یو مارکیټ دی یورپ مین مارکیټ دی بیا میډل ایسٹ کې لکه د هغې بیس دی دوبۍ او یو چې کوم دی نو چاینا ده په غټ لیول باندې او اوس نوې یو مارکیټ ډیولپ کیږي چې کوم د سنټرل ایشین کوم ممالک دي رشیا او دغه ملکونه هغې ته لا زموږ فلحال اکسس نه دی شوی نو دا زاړې یوز شوي موبایل یې به موږ اخیستې د هغې ډیټا کلیر کول او ما د کور نه دا کاروبار به کوو او د کور نه دا صرف انلاین پروګرام دی او انلاین کیږي چې ته په واټساپ په فیسبوک یا چې کوم دی نو په ایمیل په ذریعه باندې چې کوم کسټمر دي د هغې سره خپل ټرست جوړول د هغې سره خپل اعتبار جوړول هغې نه وروسته د هغوی سره چې کوم دی نو هغه فونونه او د هغې تصویرونه شیر کول چې دا فون دی دا یې ماډل دی په دې کنډیشن کې دی دا قیمت ته هغه ځګې نه پیسې راولېږي او ته ورته شپمنټ ولېږي ته ورته فونونه ولېږي د فیډکس په تھرو باندې د بل ته داسې آنلاین په ذریعه مطلب داسې آنلاین سیز دی خو د ټولو نه زیات که زه ویم چې د ټولو نه زیات نقصان زموږ دې بزنس ته رسېدلی دی نو دا به لکه زه به په خپل ځای صحیح یم د هغې وجه دا ده چې دا بزنس چې کوم دی نو دا یو چین دی دې مثال د یو زنجیر دی د یو چین دی چې یو کړای هم چې جدا شي او یو مارکیټ هم چې بند شي نو مطلب هغه ټوله سپلای ودرېږي لکه زه تاسو ته مثال د دې در کوم چې مثال په طور د امریکې د یو کیریر موبایل دی لکه آیفون والا آیفون دلته کې جوړېږي ټول نو دا آیفون چې کوم دی دا د دې ځای نه لوکل مارکیټ کې هم خرڅېږي خو دا زیات تر ځي یورپ ته اوس یورپ ته چې ځي یورپ بند شو یورپ لاک ډاون شو یونایټډ کینګډم مثال به والم نو یونایټډ کینګډم ته ځي یو کې ته ځي لندن کرونا وایرس نشته راځه د کرونا وایرس د وجې لاک ډاون شو په یورپ کې ټول یورپ کې لاک ډاون شو نو دلته کې سپلای ودرېده لکه زه چاته خرڅ کړم میډل ایسٹ دی دوبۍ دا خاص د هغې هب دی مارکیټ دی اوس په دوبۍ کې د دې فونونو کاروبار کېږي دې ځینې فونونه ځي هغې فریزون ته ځي هغه ځینې خلک راځي فونونه انسپیکټ کوي بیا چوتۍ پیمنټ کوي هغه ځګي نه یو کاروبار سیستم دی روان دی صحیح ده خو که دوبۍ لاک ډاون ده نو د دې ځګي نه به زه فونونه دوبۍ ته نشم لېږلی اوس د دې فونونو د یوزډ فونونو مثال لکه زه تاسو ته ووایم نو دا بالکل مکمل لکه واوره چې څنګه وي واوره میاشت کې دا تقریبا د 20 نه 25% پورې پرایس کمی ټیک ده لکه زه اوس آیفون 10 مثال تاسو ته والم هغې قیمتونه بیرته کته راځي لکه څومره چې ټایم تېرېږي لکه هفته چې کوم هفته 2 هفتې مخکې لکه زیات سپیس په دې کې د 2 هفتو نه والا تر 3 هفتو پورې لکه 3 هفتې مخکې چې د یو فون کوم قیمت و نو څلورمه هفته کې به هغه قیمت $15 ښکته ځي ټیک ده نو په دې ټایم کې چې کله دا سیز راغی کرونا وایرس راغی او د حالات داسې شو چې په ټول دنیا کې لاک ډاون شو په یورپ کې لاک ډاون شو په دوبۍ کې لاک ډاون شو زموږ کاروبار خو مخکې د دې نه لکه زما زیات تر چې کوم کانټیکټس و هغه د کراچۍ نه و پاکستان نه هغوی په دوبۍ کې خپل کاروبارونه خپلې کمپنیانې کولاو کړي وې هغوی ما دوبۍ هغې ته ما فونونه دوبۍ ته ورکول نو چې کله دا نوی ګورنمنټ راغی د عمران خان دوی پالیسیانې داسې چینج شوې چې هغه زما تقریبا استعمال شده 40% بزنس دا ووایي چې هغې سره ختم شو هغوی ټیکسونه دومره ولګول یا کسټم ډیوټیانې دومره ولګولې چې هغې بیا دا کاروبار مخکې نه رسېده نو هغه ټایم نه خراب شو بیا دوباره چې کله یورپ مارکیټ موږ راټینګ کړو یورپ ته دوبۍ کوم لوکل کم خلک چې دي چې کوم عرب کنټریز راځي ګلف کنټریز او هغه دوبۍ نه خپل پرچیز کوي فونونه به وړو نو هغه چې کله سټارټ شو موږ سټارټ واخیسته ما خپله انډیوال دي لندن کې دوبۍ کې هغوی سره زه پارټنرشپ لرم هغوی ته فونونه دلته زه پرچیزینګ کوم عالم هغوی ته لیږم ما ته هم پکې میلاویږي او هغوی هلته خرڅوي هغوی ته خپله ګټه هم میلاویږي
نو چې کله موږ دغه سٹارټ کو او دغه شروع شو هغې کې د ډېر ټیمه پورې نو هغه کې دا وایرس راغی ښه نو مسله بیا بند شوه ښه نو هغې د وجې ټول کاروبار بیا په ټپو ودرېده عمران خان د پالیسۍ نه وتی نه و چې دوباره چې کوم دی نو کورونا ګیر کړو ښه اوس چې دی نو کور کې ناست یو کاروبار روزګار ټول هر څه اغېزمن شوي دي هر څه بند دي نو په دې خو خبرې کوو ستاسو خو د تاسو وي چې ښه بیا د چین حوالې سره هم تاسو وختي سوي چې یاره زمونږ د چین سره هم چونکې هلته نه هغوی ډېر زیات پروډکشن کوي نو هغه ټول هر څه بند شوي دي نو چین خو لکه ټولو نه که تاسو اندازه ولګوئ ټولو نه مخکې چین بند شوی د دې بیمارۍ د وجې نه چې کوم د ټول د اوله افیکټ شوی دی او اثر متاثر شوی دی هغه د چین مارکیټ دی کېده به داسې چې کله دلته کې به لکه دلته کې کیریئر دي تاسو ما څنګه زه یو مثال مختلف تاسو کمپنۍ دي هغې اخلي او بیا ځکه چې دا بزنس چا نه یې کړی نو هغوی ته داسې اندازه نه لګي لکه زه تاسو ته داسې عالم لکه په پاکستان کې زموږ ټیلینار کمپني ده یا په افغانستان کې بل یو د دلته کې چې کوم دی ورایزن دی یا ټي موبایل دی د هغې فونونو چې کوم واپس راغونډ شي کیریئر ته چې یوز فونونه هغه کوم استعمال شوي فونونه چې هغوی ورکړي او نوی فون هغوی ته میلاو شي نو د هغه فونونو بیا اکشن کېږي ټیک ده نو هغه اکشن به زیات تر چې کوم دی نو چاینا ته ټیک ده هغه هر څه بند شوي دي د چاینا دومره مانګو دومره ډیمانډ و د هغوی دومره غټ غټ لیول باندې پرچیزینګ به کوو چې زیات تر فونونه 50 نه 60% د فونونو به چې کوم دی هغه چاینا ته تله هغوی به د بېکاره فونونه مات فونونه د خراب فونونه دا به په چاینا کې ته پته ده چې لیبر چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په اسانه میلاویږي په کمو پیسو میلاویږي نو دوی به دغه خراب فونونه چې کوم کې به مسالې وي هغه فونونه چې کوم به مات وو ګوډ به هغه فونونه به هلته کې ریفربش کړو هغې به چې کوم دی دوباره ډول او سینګار برابر کړو او بیا به یوروپ او دوبۍ مارکیټ ته لېږل هغه هر څه د ټول کې دغه بند شو چاینا بند شوه نو هغې د وجې ټول نو اوس دا امید صرف لرو که فرض که دنیا بیرته لکه میډل ایسټ کولاو شي یوروپ کولاو شي نو کېدی شي چې کوم فونونه مونږ ته د 2 میاشتو نه پراته دي کوم سټاک خلکو اخیستی دی صحیح ده هغه د خلکو سره چې کوم دی نو د نقصان په طور پراته دي نو کېدی شي هغه نقصان ونه کړي ها نو مونږ به راته ښایي چې په دې خو به خبرې کوو چې تاسو په دې ورځو کې سره کوکینګ هم وایي چې زده کړی دی نو لږ به زموږ د کتونکو ته به وښایو چې تاسو څه چې دی نو پخوئ او تاسو راځئ نو موږ سره ملګري هم ډېر زیات په لاین باندې دي حبیب رحمان دی رحمان الدین دی مختار احمد دی اسحاق خان دی شعیب خان دی سهیل خان هم موږ سره په لاین باندې دی نو هغوی چې دی نو سلام علیکم څنګه حال دی ګډونو تاسو ښه راځو ښه تاسو سره خو اول ګورو کچن کې چې ستاسو بابا دلته کې روژه ماتی دی او دوی وایي چې یاره مونږ په اخلي پخلي هم لاس صفا کړی دی نو ګورو چې څه مو روان کړي دي بخښنه غواړم ماسي مطلب دا ده چې دا د دې لپاره نه کوم چې چاته څه شوق وو خو په هر صورت لکه دا یو عادت جوړ شوی دی چې ټوله روژه اول نه واله لکه دا 18 اتلسمه روژه زما خیال دی چې نن پوره شوه صحیح ده نو ټول ځکه چې ټایم نه تېرېږي لکه زموږ بزنس نشته کار نشته ناسته نشته بهر وتل نشته او ښه خبره ده د وړو مور سره که خدمت مو شي نو هم بده خبره نه ده خدمت دی بل شوق دی صحیح ده نو بس سم سبق زده کړه دا څه دي دا به لږ ښایي زموږ د کتونکو ته چې دا د چکي کې مو څه روان کړي دي دا خو مې دا چې کوم دی نو څه باربیکیو ټایپ چکن روان دا اوون کې چکن روان شوی دی او دا بره څه دي دا آیل ګرمي کې نو دې چې کوم دی دا چکن قیمه پراته ده نو سبق لږ سبق د کباب پخه کو دا چې دی نو د چکن قیمه ده دې نه به تاسو کباب کوئ او دا چې دی نو اور تاسو دغه کړی دی او دا شوروا تیاره ده نو دې کې به انشاءالله چاول پخو ښه چاول هم روان کړي دي او دا ټول سیزونه دي او دا تیارې دی د روژه ماتي او ښه د دې سره سره جی په اوله ځل مې چې کوم دی نو نن حلیم ټرای کړی دي او کېدی شي لکه ستاسو د راتلو راته پته نه وه او خو ما په خپل یو شوق باندې ما چې راشي نن په یوټیوب باندې مې ویډیو وکړه او د هغې هغه ریسیپي او هغه مې زده کړه صحیح ده نو حلیم کوشش کوم حلیم مې هغه به تاسو ته وروسته بیا چې کله د روژه ماتي ټایم راشي انشاءالله صحیح ده نو امید لرم چې تاسو به خوښ شي نو حلیم په تیاروم نو زه به خو تاسو نه خیر اجازت اخلم خو داسې ده چې د دې ځای کې دا ماشومان هم ناست دي د دوی سره هم خبرې کوم او تاسو خیر دی که کچن ته ورځئ نو زه به د دوی سره یو څو خبرې وکړم السلام علیکم بچې څنګه یې تاسو طبیعت څنګه دی کور کې ناست یې د څو ورځو راسئ 2 میاشتې وشو چې کور کې ناست او سکول ته نه ځئ آنلاین سکول کوئ
او آنلاین څنګه کلاسونه اخلئ؟ ها نو څنګه چې سکول ته نه ځئ کور کې بور شوي نه؟ ها ته هم بور شوی او تا خو نومونه وې زمونږ چې کوم خلک مونږ سره ملګري دي کتونکي دي هغوی تاسو ګوري نو تاسو ته کوم نوم هم څه دی؟ او بلال. او تاسو پاکستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ دیر سره که نه؟ ها ګډ. او تاسو په سویم کې سبق سویم کې وایي؟ په دریم کلاس کې. ها او تاسو هم کور کې ناست یې او سکول ته نه ځئ نو څنګه مونږ خو به چې واړو مونږ به سکول ته نه تلو مونږ خو به هغه ورځ باندې ډېر خوشحاله وو نو تاسو څنګه چل دی چې سکول ته نه ځئ نو څنګه چلي؟ سکول یاد شوی دی او ملګري فرینډس هغه دې هم یاد شوي دي. ها او بس دا کرونا دا او یره د هغې د وجې نه ځي که نه خلک سکولونو ته ده. او تاسو هم آنلاین کلاسز اخلئ نو ټیچر سره خو ملاقات کېږي خبرې که نه؟ ها خو ملګرو سره ملاقات او هغوی سره رابطه نشته ها؟ ها خپل ملګري سره رابطه کوئ نو یو ځای کار کوئ ها؟ ها 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 او تاسو؟ او زه بس دغه کار کوم آنلاین ټیچر رالیږي زه بیا وکړم او بیا یې بیرته لیږم. آنلاین راولیږي تاسو کار وکئ بیا ټیچرس ته ولیږئ هغوی بیا وګوري چې ټیک دی غلط دی هغې نه بس تاسو ته ووایي چې څنګه حساب وي ها؟ ها ها او تاسو ملګري مس کوئ فرینډز او ټیچرز که څنګه؟ او د هغو څه زه هره ورځ ګیم آنلاین کوم. ها او ګیم ورسره هم کوئ را خبرې ورسره کېږي نو هغوی څه وایي چې څنګه چل دی کله به ملاویږو کله به سکول ته راځو تاسو څنګه څه فیلینګز مي څه احساسات مي؟ بس موږ دا وایو چې کرونا وایرس څنګه لاړ شي نو بیا به میلاو شو. ها ګډ بیا به سکول ته ځئ او هماغسې به ملګري فرینډز به وي او ټیچرز به وي او کلاسز به وي ها؟ صحیح ده. نو زه ګلونو ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو چې دی نو زمونږ د ډیوا فیسبوک په دې خصوصي خپرونه کې نو اوس به لږ لاړ شو د دې ستاسو بابا سره نو تاسو به سره څه هیلپ کوئ کچن کې او که څنګه؟ ها نو تاسو ته څه پیاز میاز کټ کړي دي که نه؟ او ستاسو دواړو روجې دي؟ ستاسو روژه ده؟ څو روجې مو نیسلې؟ غونډې ونیسلې ټولې؟ ها ګډ. او ستاسو؟ 7 روجې چېرته منځ کې به دې پکې اوبه مو بس کړې په دروغه په ایره که نه؟ بالکل هم نه؟ چېرته یو ګوټ بوټ اوبه به هم پکې نه څښلې؟ ښه نر بچې ښه ګډ. نو زه به راشم لږ بیا ستاسو طرف ته او تاسو چې دی نو کاروایي شروع کړې ده نو ما وی چې لغونته کې داسې دا کباب داسې څه خاص مساله هم جوړه کړې ده او که څنګه؟ نه دا خو خاص لږ هم ده دلته کې چکن کیمه ده او پیاز دی پکې کټ کړي لږ ټماټر دی پکې او د دې چې کوم خپل مثالي دي او ورسره چې کوم ده یو دوه هګۍ نو بس دغه مثاله ده او کوشش کوو زموږ خو کباب چې کوم دی هغه تقریبا زیاتر داسې پیکوړو ټایپ وي. صحیح ده. لکه نه پیکوړي او نه کباب وي. ها لکه داسې میکس غونته کې څه څیز جوړوي حلیم هم جوړوي ها او سره چې ها 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 ځکه چې د دې 2 میاشتو برکت دی. صحیح ده. نو بس نور خو ذهن ته څه راځي نه بزنس خو بند دی. صحیح. مارکیټونه بند دي او اوس کریټیو به نور څه وکړو خو د روژه ده نو دغه خوراکونو ته بس د پخلو دغه یوټیوب دی وګورو. ها نو زه به لغونته کې موږ سره ملګري هم ډېر زیات په لاین دي زه به د دوی یو څو میسیجونه پیغامونه به هم زه واخلم ځکه چې دوی اکثر بیا ګیلمن دي. ملګرو دا تاسو ته ما ووایي زه رحیم خان دی د دیر د پښتونخوا کې د دیر سیمې سره تعلق لري دلته کې خپل یو ډېر ښه غټ سطح باندې د دوی د موبایلو کاروبارو او هغه ما تاسو ته ووایي چې د کرونا رنز د وجې نه صرف د غټې سطحې چې کوم کارپوریټ سیکټر دی غټې ملټي نیشنل کمپنۍ دي سټاک ایکسچینج دي مارکیټونه دي ټول کاروبارونه په ټپو ولاړ دي. دغسې چې کوم زموږ خلک دلته امریکې ته راغلي دي هغوی دلته کې خپل ژوند جواب کوي خپل مزدورۍ کوي خپل د چا دکانونه دي څوک د ترانسپورټ او د
هغه کاروبار سره تړلی دي، څوک ځان له د موبایلو بزنس دي، د چا ګیس سټیشن دي، د چا نور مختلف قسمه چې دي نو کاروبارونه دي، هغه ټول چې دي اغیزمن شوي دي، هغه هر څه په ټپ ولاړ دي. دغسې زمونږ د رحیم خان صاحب سره هم چې دی نو خبرې کېدې، دی هم خپل کاروبار لري. هغه چونکې چې کله نه دلته کې بیړني حالات په 9 مارچ په 9 نیټه باندې چې کله بیړني حالات اعلان شو او ټول کاروبارونه، مارکیټونه، تجارتي مرکزونه هغه وتړل شو، سکولونه بند دي. تاسو ته ماشومان وکتل، د هغې د وجې ټول کاروبارونه هغه هر څه چې دي نو متاثره شو. ماشومان تاسو واورېدل چې د انټرنیټ د لارې هغوی د خپل سکولونو او د استادانو سره هغوی د انټرنیټ د لارې چې دی نو هغوی دغه وي د استادانو سره کنیکټ وي او انټرنیټ د لارې هغوی تعلیم حاصلوي. بیا تاسو ته به دا هم زیاته کړمه چې دلته چونکې داسې انتظامات دي چې حکومت لخوا په نیویارک ښار کې تقریبا 2,47,000 آی پیډ د ماشومانو ته ورکړي دي چې هغوی د هغې په ذریعه باندې هغوی خپل زده کړې کوي. نو زه به ستاسو پیغامونو ته راځم او د دوی سره یو څو منټه خبرې کوو او بیا چې دی نو به ما سره اوسئ ستاسو پیغامونو ته. او زموږ سره ډېر ملګري په لاین دي، زه وینم ستاسو طرف نه لایکس هم را روان دي. خو رحیم صاحب په دې تلو کې به تاسو څه ویل غواړئ چې څومره پر امید یې چې بیرته حالات ښه شي او تاسو خپلې چې کوم کاروباري هلې ځلې دي هغه شروع کوئ؟ نو امید خو د الله نه هر ټایم پکار دی او بیا هم امید دی چې دا به خو زموږ د بزنس او زموږ د کاروبار مسله دا ده چې دا په ټوله دنیا ډیپینډ ده. لکه یوازې دا نه ده چې امریکا د کرونا وایرس لکه جنګ وګټو کامیابي حاصله کړه نو موږ به ښه شو، ځکه چې زموږ بزنس د ټولې دنیا سره دی، یورپ سره دی، په میډل ایسټ کې دی، چاینا ده. نو چې ټوله دنیا څو پورې ټول مارکیټونه او هغې کنزیومر چې کوم خلک چې کوم ریټیل کې فونونه او یا کوم آلي هغه نه یې کولی شي، نو د هغې پورې زموږ کاروبار لکه اغېزمن او متاثره به وي. خو د ګورنمنټ تاسو لکه چې دلته کوم حکومت دی یا ګورنمنټ دی نو په نسبت زموږ د هغه پاکستان، افغانستان یا د غریبو مالکو په د کاروبارونو او د انډیویژوال عام خلک چې کوم دی د هغوی ډېر مدد کوي. نو ما دلته کې تاسو ته به پته وي د SBA د سمال بزنس اسوسییشن هغوی د ګورنمنټ یوه اداره ده، هغوی بزنس ته لون ورکوي. نو په دې کې یو 2-3 پروګرامه داسې وو، نو یو $10,000 یو بزنس چې د هغې کم سټاک دی یا کم نقصان ورته رسېدلی دی، کومه انجري شوې ده، نو میلاوېدل ټیک د هغه کیسه میلاو شوي دي بزنس ته. لکه تاسو وایئ چې حکومت د خوا تاسو ته لون ته کې امداد او مرسته شوې ده. صرف دا ده چې هغه ټایم پې تېرېږي، هغه حالات او هغه ټایم دا خو د هغه بزنسونو لپاره ډېره زیاته لازمي وه چې د هغې سره ورکرز دي، امپلایز دي، کار کوي، تنخواه ورکوي. نو ما خو په خپله زه او زما وایف لکه دغه یو کمپني ده او چلو، نو زیات ورکر خو موږ سره شته نه، نو د کور نه دغه کاروبار کوو. نو ټیک ده، بیا هم موږ ته سپورټ میلاو شوی، صحیح ده، د ګورنمنټ نه سپورټ میلاو شوی. او تاسو خوشبینه یئ چې په راتلونکي کې حالات ښه شي او بیرته خپل کاروبار واپس شروع په دې معامله باندې چې کوم ګورنمنټ لکه د بزنس په حوالې سره ډېر سنجیده ګامونه پورته کړي. صحیح ده. دې نه علاوه تاسو څه شریکول غواړئ زموږ اورېدونکو سره، کتونکو سره؟ بس نور خو د روژې میاشت ده، بس دوی هم دعاګانې کوي، موږ به ورته دعاګانې کوو. صحیح ده. الله دې کړي چې دوی هم د دې مرض او د دې آفت نه بچ پاتې شي او موږ هم بچ پاتې شو. او زموږ خو تاسو ته اندازه ده هغه زړه ذهن او زړه هلته کې هغه وطنونو کې خپل وطنونو کې او اوسېږو فزیکلي دلته کې. صحیح ده. نو الله دې کړي چې دا ټوله نړۍ، ټول د دنیا ټول انسانان د دې مرض او د دې آفت نه په امان شي، اخلاص شي، او دنیا چې کومه رنګیني او کومه دنیا وه د کرونا وایرس د مارچ او یا د فروری د میاشتې نه مخکې هغه دوباره شروع شي. ډېره مننه. او زه به تاسو نه غواړم اجازت او بیا چې دی نو دا ملګري هم موږ سره په لاین باندې دي او زه به د دې پیغامونو یو څو میسیجونه ورکړم او بیا به چې دی نو تاسو نه اجازت اخلم. تاسو خپل کاروایي کوئ، تاسو پوره کاروایي کوئ. خپل ډېره مهرباني. جی کتونکو دا و رحیم خان صاحب زموږ سره د فیسبوک په د ډیوا په د خصوصي خپرونه کې. بهر یخ هم ډېر دی، موسم هم یخ و، هوا چلیده.
او ما وی چې تاسو سره دا خبرونه هم شریکه کما زمونږ سره چې کم ملګری په لاین دي زه به د هغې یو څو نومونه واخلم ځکه چې زه به هم روجماتي د ځان رسوم دوی هم خپل اخلی پخلی کوي او تاسو خو چې دی نو پیشمنۍ خپل وکړو او ملګري چې دي نو هغوی به اوس د مونځ او نورې چې څه هلې ځلې دي کم تیاري دي ستاسو به رواني نو زه به ووایم چې ما سره کم ملګري امیر سید نجیب الله شیر علي خان بیا دغسې چې دی نو وسیم اکرم او دې سره چې دی هدایت الله صاحب زمونږ معراج خان ملک پرویز یوسفزی سید جهانیه شاه بخاري دا چې دی نو موږ سره عمران خان وسیم اکرم دغسې عبدالله عادل صاحب وهاب فضل او بیا ډاکټر وهاب فضل صاحب هم موږ سره په لاین باندې دی او دغسې عبدالقادر صاحب دی دغسې شیر علي خان ما ووی بیا باچا خان دی عالم خانوم دی موږ سره په لاین باندې دغسې بیا مصطفی خان دی نور هم ملګري زموږ سره چې دي ډېر زیات را روان دي او ما تاسو ته ووایي چې دغسې اعجاز یوسفزی صاحب عمران خان اکبر نواز غمخوار او بیا چې دی نو محمد خلیل او هغه هم موږ سره په لاین باندې دی او دغسې نور هم بلا ډېر ګڼ شمېر ملګري زموږ سره هغه را روان دي زه د ستاسو د ټولو یو جهان مننه کوم چې د روژه د پیشمني په ټیم تاسو زموږ سره دومره په ګڼ شمېر تعداد کې نو زه ستاسو ډېره مننه کوم او امید لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی او دلته کې دا تاسو ته ما ووایي چې دا کم ملګری کم پښتونخوا کې د دیر سیمې سره تعلق لري د هغوی کاروبارونه هم خراب شوي دي د ځای کې نور چې څومره خلک دي هغوی کاروبارونه هر څه په ټپو باندې ولاړ دي سکولونه بند دي تقریبا 11 لکه ماشومان چې دي نو دا وخت په نیویارک کې هغوی په کورونو کې د انټرنیټ د لارې زده کړې کوي نو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه دغسې نور هم موږ سره ملګري ټول را روان دي په لاین باندې دي خو چونکې ماښامې دی روجماتې ته هم لږ لنډ وخت پاتې دی زه ستاسو کوربه فضل الله زه به غواړم د تاسو نه اجازت د دې دعا سره چې او د دې سپارښتنې سره چې خپل ډیر زیات خیال وساتئ دا رنز دا کرونا یا کووډ 19 دا ګپ مه ګډئ دا یو ډیر خطرناک مرض دی موږ تیر ورځو کې تاسو ته قبرستان مو خو هدیرې هم درته وښولې هغه مړي هم درته وښول او اوس هم په زرګونو په تعداد کې چې دی نو خلک د دې نه په امریکا کې اغېزمن دي په نیویارک کې بیا په ټوله امریکا کې هغې شمېره په لکونو باندې ده نو هر چېرته چې د دې دعا سره یو خو خپل ډیر خیال وساتئ او بیا د دې دعا سره چې چېرته هم یې روغ جوړ خوشحاله ښاد او آباد اوسئ امید لرم چې ستاسو به پروګرام خوښ شوی وي که خوښ شوی وي نو هغه د خپلو ملګرو سره شریک کړئ نور دغسې چې کوم د لایو زموږ د ډیوا خپرونې وي سبا به د یو بل ځای ته تاسو بوزم او بهر به درته سیر در کوم چکر لبم بوزم او بیا چې څه شمیري دي هغه به در سره شریکوم نو غواړم تر هغې پورې د تاسو نه اجازت د لوی الله په امان سلامونه